حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې روزانه پر رمضان میاشت کې یو دعا الله پاک خامخا ضرور قبلای. دیو جن علماء لیکلي دي تاسو یو دعا خو خامخا کوي چې الله ستاسو حاجت تر سره کوي. الله حاجتونه تر سره کوي. او بیا د هغې دپاره مخصوص اوقات علماء کرامو لیکلي دي، مخصوص وخت د هغې دپاره د روژه ماتي لیکلی دی چې روژه ماتي په ټیم کې یو حاجت په زړه کې ونیسئ، کلکه او مصممه اراده وکړئ چې الله زما دا حاجت پوره کړي، انشاءالله الله به پوره کوي. نو دا الله پاک د رمضان میاشت راوسته، مونږ له د روژې نیولو توفیق راکړه. غرض د الله دا دی چې د خپل بندگان په سبانه باندې وبخم. دونه عظیمه میاشت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې مخکې امتونو به روژه نیوه، خو کوم فضیلت او غوروالی چې الله پاک دې امت ته ورکړی دی په رمضان کې هغه نور امتونو ته نو ورکړي. یو څلور پنځه خبرې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړي دي په خپله ژبه مبارکه باندې. یوه پکې دا ده چې د روژهدار زما د امتی د روژهدار د خولې بدبویي الله ته د مشکو نه زیاته محبوبه ده، خوښه ده. اوس دا فضیلت الله نور امتونو ته نو ورکړی، روژې هغوی هم نیولي دي، خو الله پاک دې امت ته دا فضیلت ورکړی دی. او دویم فضیلت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دا ټول مخلوقات چې څومره دي دا ټول د دې روژهدار دپاره د الله نه د مغفرت دعا کوي چې الله دته بخښنه وکړه. دا مارغان هم ورته دعا کوي، دا زناور هم ورته ټول دعا کوي، دا غوا میخې دغسې په اوچه باندې چې څومره مخلوقات دي دا هم د ده دپاره دعاګانې کوي. او که په اوبو په سمندر کې میان دي تر هغې پورې د ده دپاره د مغفرت دعا کوي چې الله د ده بخښنه وکړي. نو روژې خو مخکې امتونو نیولي دي، د هغوی دپاره دا فضیلت نو، دا د دې امت فضیلت دی. او دریم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل روزانه د دې روژهدار دپاره د ده جنت خشته کولی شي. روزانه لګیا دي فرشتې او هغه د ده چې کوم جنت دی د دې روژې په بدله کې هغه خدای پاک خشته کوي ورته، مزین کوي. مېلمه راځي نو مونږ زر زر کور سم کو، بسترې کټونه یو څه بل څه د هغه نه شیزګاه وغیره وغیره کور صفا کو، هغه مونږ د خپل وس مناسب کو. الله بیا جنت او جنت کې بیا فرشتو ته الله وایي شابه دا جنت خشته کې، پته نشته چې دا به څنګه خشته کول وي. دا د مخکې امتونو دپاره دا فضیلت نو، دې امت روژهدار ته الله دا اعزاز ورکړی دی چې ستا جنت هغه به ډېر زیات خشتی د نورو امتونو د جنت په بدله کې. او بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل سرکشه شیطانان اتړلی شي، یا مطلق شیطان بل روایت کې راځي هغه اتړلی شي. دا زمونږ نه چې کومې خطایانې کېږي، ګناهونه کېږي، دا د دې نفس د وجې نه کېږي. شیطان خو تړلی شوی دی، خو زمونږ دا نفس دام چې دی نو مونږ ته دوکه راکوي او مونږ خطا کوي. نور شیطانان الله تړلی دي. مخکې امتونو به روژه نیوه خو شیطانان یې ورته ورپرېښي وو چې څه ورسره کوئ وکړئ ورسره. خو الحمدلله دې امت ته دا فضیلت الله ورکړه، شیطان یې ورته وتړه چې ورګه چې دې مو تړم چې ته عبادت ته جوړ شي. دا جوماتونه ډک شو الحمدلله. مخکې دومره جمع نه وه، د سهار مانځه کې هم زمونږ دا حال ډک وي، نور کله یو صف او دوه صفی جوماتونه ډک شو ځکه شیطانانو تړلی شو. هلته خو ګرمه بستره پې شیطان ور واچوي نور کله. او په دې رمضان کې شیطان وتړلی شو، بس ستا کړی خلاصې شوې، ځه لاړ شه عبادت کوه، د الله بندګي کوه. دا فضیلت دا الله دې امت ته ورکړی دی، مخکې امتونو ته یې نو ورکړی.
او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای د رمضان په اخیری شپه باندې الله د دې روزهدار مغفرت کوي او بخنه کوي. په خپل شان لایقه سره الله پاک اول اسمان د دنیا ته راشي او د دې بنده ته आवाज کوي، دی به ټولو بندګانو ته आवाज کوي، څوک بخنه والا شته چې زه ورته بخنه وکړم، څوک حاجتمن شته چې زه حاجت پوره کړم. نو الله پاک دې بندگانو ته مغفرت اعلان کوي چې زه تاسو روزي ونیوي د هغې په بدله کې ما ستاسو مغفرت نصیب کړ. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی لکه مزدور ته چې په آخره کې مزدوري میلاویږي دقسې دې روزهدار ته دا مزدوري ده، دا مغفرت. الله وی ما ته بخنه وکړه. په ټول کال کې موږ څونه ګناهونه کړي، هغه ټول ګناهونه الله موږ ته معاف کړي او الله وی زه د جنت دروازې مې ته کوله وکړه. دا 11 میاشتې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د جهنم قابل شو. خو الله را باندې بیا رمضان راولي، الله ویرګه چې مغفرت ته وکم بیا دې وکم خیر دی. لکه ماشوم د کور نه بهر وځي ټولې جامې ګنده کړي چې کور ته راشي مور یې بیا ولامبوي او صفا کپړې ورته واچوي. دقسې دا رمضان دا زمون د صفای ذریعہ ده. الله پاک زمون صفائی کوي په دې باندې، هر وخت مونږ ته دې بخنه مقرره کوي چې کېدې شي دې ځل ته ګناهونه ختم کې، دې ځل زما بنده شي، دې ځل زما غرض دا دی چې بخیلی په سبانه باندې او که دغه سره نشي نو بیا وته الله سبله بانه جوړه کی، بیا وته الله دا بانه جوړه کی چې کله د جمعې په شپه مړ کی، کله د جمعې په ورځ باندې مړ کی، کله ول الله د شهادت مرتبه ورکی. ډیر ګناهګاری الله ول د شهادت مرتبه ورکی، څوک په ظلم سره مرشي. بس الله دې په یو طریقه باندې دا بندگان بخي دغسې. دا میاش الله پاک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت سره ډیره د رحم معامله کوي، د مهربانۍ معامله کوي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیه السلام یو حدیث را نقل کړی دی، وی الله پاک د یو داسې بنده مغفرت کوي چې هغه یو نیکی په دنیا کې په ټول ژوند کې نه کړي، یو نیکی هم نشته، الله پاک یې بخي. وی یو سړی وي حکایتا بیانوي پیغمبر علیه السلام یو سړی دی او هغه ډیر زیات ګناهګار دی، نیکی خوشتن او ګناهګار دی. نو چې کله وفات کیږي نو وصیت وکړي، خپلو بچو ته خاندان ته وصیت کوي چې زه وفات شم نو خیال کوي ما خخوي ما زه دغه فرشتو د جواب نیمه، نو زما به لاش چې دی دا اوس وځوي او دا نیمې ایرې را واخلې دا په هوا کې والوځوي او نیمې ایرې زما دریاب ته وغورځوي چې نوم نشان می ختم شي. دغسې وکړه چې کله الله په دې قادر دی چې الله دوباره را پاسي، نو چې الله رازان ته ادري او دوباره ژوندي کی ورته به وایي دا عمل دی ولې کو، ولې دې دا وصیت کو چې ما اوس وځوي زما ایرې دریاب ته په هوا والوځوي. یا رب العالمین ډېر زیات یارېدمه، یوه نیکي مې نه وه، چته مې نیکي نه وه کړې او ګناهونه را باندې ډېر زیات وو. ما وی چې دا خو حساب کتاب خو ډېره ګرانه قیصه ده، نو ما وی چې په دې طریقه باندې وشي نو کېدی شي رک شم ختم شم. یا الله ستا د یرې د وجې نه مې دا کړي دي. الله پاک په ورته وفرمایي چې ته دونه زمانه یارېدې نو زما ستا مغفرت وکړو، فرشتو ته به الله ووایي زه دا جنت ته بوځئ. اوس دا مهرباني ده که نه ده؟ دا د الله هغه مغفرت دی او بخنه ده او رحمت یې دی. دا لومبی اشاره دا رحمت دی، الله پاک خپل رحمتونه نازلوي، دا رحمت باران شروع دی. الله پاک د خپلو بندگانو یو ځمکه هغه اوچه شي، باران نه کېږي، فصلونه اوچ الله پې باران وکړي، نو چې د رحمت باران وشي دا ځمکه راوټوکېږي. د خدای قدرت دی.
مونږ هم دقسې ګنهګارو، مونږ هم مړه شوي وو، بلکل ختم شوي وو. دا د رمضان میاشت راله، الله را باندې خپل رحمتونه راته متوجه کړل، مونږ کې ژوند پیدا کړ، مونږ راوټوکېدو د ځمکې نه، د الله کور ته رالو، د الله عبادت هم شروع کړ. اوس چې کله لږ شانتې ښه شو، دا بوټې لږ شانتې ښه شي، دا یوه عشره تېره شي او دویمه عشره شروع شي، بیا به الله پاک مونږ ته اعلان وکړي چې زه اوس مې وبخلې. مخکې خو ته د بخنې قابل نه وې، تا خو ځان بلکل اوچ کړو، تا خو ځان په ګناهونو کې ګنده کړو، زه اوس ما صفا کړې، باران مې د باندې وکړو، ومې وینځلې، زه اوس مغفرت مې اته وکړه، بخنه مې اته وکړه. او که هغې کې مې یو سړی بیا ځان ګناه نه بچ نه کي او ځان د جهنم مستحق کی، نو په آخره عشره کې د الله رحم داسې جوش سره وورېږي، الله وایي ځه اے انسانه ما بخلې، بس ما ته مغفرت کړي، تا دا روجي ونیو، دا دې ډېره توره وکړه، بس ما بخلې. دې امت سره الله دا مهرباني کړي دي او کوي ورسره، دا مخکې امتونو سره نه وي، دا دې امتي سره الله کوي. ځکه دې امت له الله ډېر لوی فضیلت ورکړی دی. کتابونو لیکلي دي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو یهودي سره په جګړه شو، هغه یهودي باندې څه قرض و څه حق و، هغه ته غوښته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او هغه نه ورکو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دې ګریوان نه رونیو او قسم یې ورته وخوړ، زما د په ابوالقاسم په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې قسم وخوړ چې په انسانانو کې د هغه نه بهترین انسان نشته، په هغه درته قسم خورم چې زه به نن تا نه خپل حق اخلم، پرېږدم دی نه. دی ورته قسم وخوړ. په یهودیانو د پیغمبر علیه السلام دا فضیلت او چې دا په ټولو انسانانو کې ډېر غوره دی، دا خبره په یهودو په نسوارو ډېره بده لګي. هغه یهودي ورته وی نورې خبرې دي ټیک دي، حق رانه غواړه، خدا راته مه وایه چې دی په حقه دی او دی ډېر غوره دی، په ټولو انسانانو کې دی غوره دی. ځکه یهود وی موسی علیه السلام غوره دی، نسوارا وی عیسی علیه السلام غوره دی، دا خبره راته مه کوه، دا د سره نه منم. او باقي حضرت عمر خو جلالي سړی ګریوان یې وله پرېښود او په دې مخې ته یو شق وویست چې دا خبره ماته څه لګېده، زما پیغمبر هغه په ټولو انسانانو کې بهتر دی. پلق یې ته وویست. هغه یهودي ورته وایي اوس خو دې نه پرېږدم، اوس خو به ځو او په پیغمبر علیه السلام به فیصله کوو. حضرت عمر ورته وایي راځه چې ځو، د فیصلې قابل خو همدغه ذات دی چې هغه هم فیصله وکړي، زما په تا حق دی او که ستا په ما څه حق وي نو پیغمبر علیه السلام به انصاف وکړي. رالل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته، یهودي ټوله قیصه وکړه چې د ده په ما باندې قرضه ده، زه د ګریوانه نیولی وم او بیا دغسې خبرې مو کړې، خو ده د ما نه پلق وویست، یا رسول الله زموږ منځ کې فیصله وکړه. پیغمبر علیه السلام حضرت عمر ته وی دغسې ده، وی او یا رسول الله همدقسې ده، ده ستا غوروالې نه منه، ده ستا فضیلت نه منه په ټولو انسانانو باندې، زه په هغې باندې خفه شوم او ما د ده نه پلق ایستی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت عمر ته وی عمره د پلق بدل اخلاص که، په هره طریقه چې خدای راضي که، د ده نه معافي که غواړې، که دله معاوضه پیسې ورکې او که دې تا نه بدل اخلي، په هره طریقه چې خو د پلق بدل هغه دل اخلاص که، هغه تا زیاتې کړی. او بیا هغه یهودي ته وی ای یهودي تا ته معلومه نه ده آدم علیه الصلاة والسلام الله صفی الله پیدا کړو، دا یو مرتبه و الله آدم علیه السلام له ورکړې وه. موسی علیه الصلاة والسلام کلیم الله پیدا کړی دی، دا د هغه یو مرتبه ده او شان دی. عیسی علیه الصلاة والسلام هغه کلمت الله پیدا کړی دی، هغه له خدای پاک دغه مرتبه ورکړې ده. او زه خدای پاک حبیب الله پیدا کړیم، ما له دا یو مرتبه را کړې ده. او الله پاک مالا نه زما امت له د الله یو دوه صفتونه دي
چې دا یو امت ته الله نه دی ورکړي، دا دې امت ته الله ورکړي. د الله دو صفتونه نمونه دي، هغه نمونه خدای پاک دې امت ته ورکړي دي، هغه بل امت ته نه دی ورکړي. و یو الله پاک څه دی؟ سالم. دا د الله یو صفت، او دا سالم صفت دا الله دې امت ته ورکړي دي، دا مسلمین دي. نه دا صفت الله پاک خپل دا دې امت ته ورکړي دي چې دا مسلمین دي. او یو دویم صفت دا الله مؤمن دی چې الله مؤمن دی، مؤمنین دې امت ته ویلي دي چې دا مؤمنین دي. مسلمین او مؤمنین دا بل امت ته نه دی ویلي شوی، دا دې امت ته ویلي شوی دي. نو زه د دې په امت پیغمبر یم، نو چې زما امت دومره غوره دی، نو دغه فضیلت په الله مالم را کړي په دې نورو انسانانو باندې، په دې نورو پیغمبرانو باندې. او هغه یهودي ته وی ای یهودي چې زما امت تر کومه پورې جنت ته نی داخل شوی، نو نه یهود داخلي دي شي نه نسوارا داخلي دي شي، یو امت هم نشي داخلي دي. او تر کومه پورې چې زه جنت ته نیم داخل شوی، څومره انبیا چې دي هغه جنت ته نشي داخلي دي. بس دا یهودی ته هغه خپل د امت شان مخو او خپل شان یې وتا خو چې دا خبره مکه او حضرت عمر ټیک ویلی دی وته چې د خدای پاک په ټولو انسانانو باندې فضیلت او غوړوالی ورکړي. عزتمندو خبره مې دا کوله، دا امت الله ډیر محبوب ګرځولې دی، ډیر د عزت قابل دی او ډیر د شرف قابل دی. پکار دا ده د خپل عزت د خپل شرافت دا په ګناهونو باندې، په معصیتونو باندې، په نافرمانو باندې خراب نکو. عزتمن سړی وي، کله کله یو عزتمن سړی ډیر د معاشري یو درون فرد، هغه نه کله کله داسې یو کار وشي چې د خلکو په نظر کې سپک شي. الحمدلله په ټولو امتونو کې دا امت بهترین امت دی. نو چې بهترین امت دی، غوره امت دی، ښه کارونه وکړو، د عزت کارونه وکړو، درانه کارونه وکړو، د سپکو کارونو نه ځان وساتو. الله دې مالم توفیق راکړي او الله دې تاسو لم درکړي. دا یو دوه درې مسائل دي. یو خو د رمضان په میاشت کې تپوس کوي چې په سترګو کې دوی اچول څنګه دي. کله کله د سترګو کې خلک دوی واچي، هغه تریخوالی دلته محسوس شي مری کې. په غوږ کې که چا دوی واچوله، په سپیمو کې واچوله، نو دا ډایرکټ جوف ته ځي، د دې وجې نه په دې باندې روژه ماتیږي. او سترګه کې که چا دوی واچوله، اگر که مری ترخم شوه، خو په دې باندې روژه نه ماتیږي. په سترګو کې دوی اچولو باندې روژه نه ماتیږي. هغه تریخوالی راشي، هغه توکه بس، خو روژه پې نه خرابیږي. بعضې خلک الټی تپوس کوي په الټو باندې روژه ماتیږي که نه ماتیږي. په الټو روژه نه ماتیږي، دا یاد ساتئ. بعضې خلک هسې الټی وشي بیا تپوس کوي چې روژه او بیا روژه وایي ماته شوه. نه، په الټو باندې روژه نه ماتیږي. یو قسم دوه شته، نه وایم درته هغه هېڅ حاجت نشته، او هغسې الټی وړو څوک کوي نه. یو خو دا ده چې په قص سړی الټی وکړي او په ډکه خولي وکړي. څوک په قص باندې الټی کوي؟ څوک کوي الټی په قص باندې؟ نه، دا طبیعت خلاف کار دی. او که د بعضې مجبورۍ نه یو سړي څه تکلیف دی او په ډکه خولې الټی وکړي، نو بیا پې روژه ماتیږي. لږې نه چې خوله پې ډکه شوه، دومره ډېرې الټی قصدن وکړي، نو بیا پې ماتیږي. یا لږې وکړي خو تېرې کړي، نو څوک تېروي هم نه، دا د طبیعت خلاف خبره ده. نو غرض دا دی چې په الټو باندې که لږې هم شوي، که ډېرې وشوي غیر اختیاري طور، په هغې باندې روژه نه ماتیږي. په الټو باندې خپله روژه قایمه دې ساتي. روژې میاشت عزتمندو، دا سرسایه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو د خپل بدن صدقه ورکې، د خپلو بچو د سر صدقه ورکې. مونږ خلک سرسایه ورکو، خو د اختر په ورځ یا د اختر نه یو ورځ نیمه مخکې.
فقهاو لیکلي دي وایي تاسو سرسایه مخکې ورکې. د سرسایه مقصد څه دی؟ د سرسایه مقصد دا دی چې دا غریبانان مونږ سره د اختر په خوشحالو کې شریک شي. دا د هغې فلسفه ده او مقصد دی. اوس چې د اختر په سهار باندې زه فقیر له سرسایه ورکم نو هغه ما سره د اختر په خوشحالو کې شریک شو؟ نه. دا خو زه د دې دپاره ورکوم چې دی پې ځان له جامې واخلي، بچو له پې جامې واخلي، د اختر په ورځ چې ته ځان له الوا ملوا پخه کړي، خوراک وکړي. خو نه کېږي بیا. نه، مخکې د اختر نه اوس نه سرسایه ورکې چې د غریبانان پې ځان له د اختر تیاری وکړي، ځان له کپړې واخلي، بچو له کپړې واخلي یا نور ضرورتونه پې خپل پوره کړي. نو د اوس نه او علماء فیصله هم دا کړې ده زمونږ د پېښور، چارسده، مردان، صوابع دا علاقې نوخار وغیره دا خوش علاقې دلته تقریبا 200 سرسایه ده. د 102 کیلو غنمو یا اوړو نه دغه قیمت جوړیږي 200 روپۍ. دا سرسایه مقرر شوې ده د یو کس په سر باندې. نو چې کور کې څو افراد دي نو د هغې سرسایه خلک ورکړي. زمونږ که مالدار دي او که غریبانان دي ټول یو شان سرسایه ورکوي. همدغه 200 روپۍ نیولي دي غریب ته او بیا مونږ کې دا یو عیب دی چې مونږ یې تقسیمو، مونږ په رشته دار خوشحاله، غریبانان پې خوشحاله. 200 یو له ورکو، 200 بل له ورکو، 200 بل له ورکو. په 200 هلکه څوک ځان له جامې اخیستې شي؟ څه پې کېږي؟ هېڅ هم پې نه کېږي. نه، غونډه سرسایه راواخله، یو فقیر له ورکه چې د هغه پې ګزاره وشي. خلک مه خوشحاله وي، الله خوشحاله کړي. چې الله خوشحاله شي دا خو د الله د رضا کار دی. مونږ پې د کلي او د علاقې غریبانان خوشحاله و چې دا مې سبا راته نیغ ولاړي خدمت ته. زمونږ نیتونه خراب دي، نیتونه سم کو. او بل دا نه چې مالدار سړی به هلکه یو سړی لکپتي دی، زه خیر دی که هغه 200 روپۍ ورکړي نو خیر دی. خو چې کروړپتي دی چې ته د 2 کروړو د 3 کروړو په کور کې اوسېږي، ځان له د کور د کروړونو جوړ کړی دی، یو کروړپتي او 200 روپۍ ورکې نامناسب ده. د دې وجې نه شریعت مونږ ته د هغې مقدار ښودلی دی چې ته به بیا د جوارو ریټ ورکې چې لږ زیات مالداري، که لږ نور هم زیات مالداري نو بیا به د اوسکو حساب لګې، کشمش د هغې حساب به لګې. نو د هغې حساب بیا یا یو سړی د ډېر مالدار دی نو د قجورو حساب دی هغه به ورکې. نو د هغې دپاره هم فقهاو یو مقدار نن سبا مقرر کړی. وایي که یو سړی غریب وي یعنی صرف صاحب نصاب دی، ډیر مالدار نه دی، 200 روپۍ ورکا. که یو سړی لږ مالدار دی د جوارو په حساب ورکولی شي نو وایي بیا 540 روپۍ دی هغه به ورکې 540 روپۍ دا د یو کس. او که نه د دین هم لږ مالدار دی د قجورو په حساب سره ورکوي نو بیا 1800 روپۍ دی د یو کس په سر باندې 1800 روپۍ دا نصاب مقرر شوی دی، صدقه فطر مقرر شوی دی. او که نه بیا لږ ډېر مالداري الله ولا ښه مال ورکړی دی او د 6 کروړو د 8 کروړو په کور کې اوسېږي او مالدار دی نو بیا د هغه دپاره شریعت وایي 2250 روپۍ د یو کس، 2250 2250 روپۍ دا به مالدار ورکوي. نو هر سړی د خپل ځان ته وګوري چې یاره زه څومره اوبو کې یم نو هغه مرسته ده. دا نه چې ته کروړپتي ته چې دی نو 200 روپۍ فقیر ته نیسي او خپل سرسایه 200 په 200 دی الله نه معاف کوي، نه د خپل حیثیت مطابق په ورکې. الله دې موږ ټولو له عمل کولو توفیق راکړي. اللهم صل علی محمد.